दादी तयार दे का ना دا تیار دی دیو کا تو چلا کا مال کې په سیوا کړی دا ها ما ګنده سیوا صحیح ده چې تا ته پرېږدم ته په شرم او شرمې صدق کړه हेलो शबीर उस्ताद सलाम अलैकुम जाफरी स्पीकिंग बस रुकी देख दे तैयार दी अलकान चे वालेकुम जेते बेदर लिखा ना 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 ما जिगर पैसे न मनम पैसे बोला उस वर के चिंचे के वापस अजी माले पैसे रउड़ी ता तो कुछ पाती शुन बिया पाती वाला अब यार बिया को नजर लेगा मा कना दे वर कूल जो टिकदा खजा नीमे वर का यार दा नीमे वर का यार नीमे को द्रेओ न बाद न मनम ये दे कोरोना का स्टार वाइन की कूर दर वाइन शा लगा लगा دینه د لږ مخکې کور ته ورسم که نه دوی خو زما عزت په شرمونو شرمو غم مه کوه مړه ما هم ټول عمر په ساعتونه کړي دي جاپریا قسم په خدای چې کور ته راځې که نه او دا ښځې راته ما په نالت کړې نه وې که نه نو ته به یې وینې د بې غیرته به شو تاسو ته خو زه سره زه د حیا سړی ښکارم نه څه په دیوالونو بره راوړي څه داسې راننوځي او په ایمان ته به وې که نه چې دی د خواښې کور دی ماړه نو به د حیا ډېر ښه شیز دی خو چې ړومبی په ما کې وې بیا په دې جاپري دي کې وې څونه ښه خبره به وه زما هغوی را نه شي چې مخکې له زنانو پسې ورشم هيا دي وجدك خبر اورا شبیر دې ته به ورشه نیمه پیسې به ترې راوالي څو به ترې راوالي 12 نیم زره او ته وایې نیمه درې ورځې بعد به راځم که بهانه مانې وکړه واپس دیګ تر اوچت کې ښه دی اسپک سړی دې پیسې بیا نه ورکوي زه څه دی که زه الو او شبیر دغه دیګ یې درړو ښه بس هغه کوڅه کې چې کوم دی والک ورته ودروي چې هغه دیګ بیا دننه کې ځای ورته نه دی معلوم صحیح ده صحیح ده سلام علیکم سلام علیکم راغله دا صحیح دي ا دې غوښه پخ شوې ده لکه څومره روجو موږ سپاسې ده یاره روجو خو لا ډېرې که خیر نن کار به وکړي او انشاءالله نن به زه ځم سودا لکه نه عمرو ته به ورشم هغه غټ شور نه به سودا راوالمه ته غم مه کوه او چې څومره خلک راځي کسټمر راځي وې نن پکې چې کم دی وې زموږ طرف نه یو چمچ پریزه ځه وې ولې شرمونو باندې شرمولم देख सो किसी दस नहीं पता ये गेट पांदे रा बांधी कुड़ी दियो سلامه شي मेरा बानी सरे यो مهرباني دې څه وایي هسې یو خبره مې ته کوله مې پښتانه یې که پنجابیان یې صرف دونه راته ووایه تا ته पंजाबी کارو داسې کار وکړئ که نه چې دا خاوندان هم را کنټرول کوي ګینې قسم په خدای چې ګوره پایار هم پې کولی شم جرګه هم راوستی شم خو ځان ناته سپک ښکاري په دې باندې قسم په خدای چې په شرمونو باندې مو شرمولمه یا مطلب د سره د مطلب خبره کاوه نه دا خو تپوس ته مانه کې چې لکه مطلب دې څه دی خود تاسو په نه کوم نه سو ګوره یو د لیورو یو د خاونو یو د زویو راغلی و زما په کوڅه کې څه په پوړو راختي او څه داسې رانه نوتل قسم په خدای زه په کلي محله کې په شرمونو وشرمولم یم د ما په سړیو د ما په زوی باندې نظام مه لګوه یو چې خپله چرګه د خی که نه نو بل کاره به اګی ناچی پیش وي نو خو بس ټیک ده چې دا خبره ده که نه ترورې چې دا خبره کې نو چې سبا یې دله دلته ولم د سټ په دې خوتې ماني او لوګي ته خېږي بیا به یې ګوره ته ذمهواره یې بابا چې تا اغی ولي نو اغی هم څه بنګړي په لاسونو کې نه دی اچولی یار ته خو څه عجیبه ښځه یې ته خو څه عجیبه ښځه یې زه دله ویم ګیلې لرالمه چې ګوره راغلي زموږ د کور پا زنانه پسې نو وبم شرمئ ګوره پایې عزت راشه که لیور له دې کې که خاون له دې کې زه یې دننه منې کوم د ورکړې شیز دی
نو شرموي مې څه دپاره یا ما شکر ده زه ځوانه جینم د ما خاوند بله ښځه نه کولی شي او نه به رانه وکړي او د ما لیور پاتې شو نو د تا خور ټیک نه ده هغه ته سترګې روزې وایي نو خامخا به ورپسې هغه درسي نو ښځه ټیک ده یو کار دی څه چل ده تانه کې بې رپورټ وکړم بیا خو به ته یې که نه ویلې به نه وکړمه پې او راپورټ به پې ویلې په کېږي لیور یم دله کومه په خاون یم دله کومه قسم په خدای چې څنګه م زه په شرمونو شرمونو داسې به مو شرموم دا هغه نازکې رور راغلی ده السلام علیکم وعلیکم سلام نو ګوره پوهې که که نه پس شته مور دا څه چل شي لکه ما پوهه دا دی به دې داسې پوهه کار کړم، زه دی. درسمه. ګوره زه درته خبره کومه دا ستا تره دی یو د پلار دی خیر نه راځي وځه ما هلته. دلته بهر ودرېږه هلته راځي که نه نو شاخوی زمونږ کره راځي په هغې وی خیر دی ستا خور خرابه ده او دا دی اوس چې زه درنه نه وځم خو هغې امدا څه چل دی خو یې هم جوړه کړه وایي دا خو د نازکې رورې په هې راغلی په خیر ټوټې په خیرونه کې ور دې په ګیله باندې راغلی دی خدای ته وګورئ په خپل منځ کې جګړې مه کوئ خو زه هم زم په شرمونو باندې وشرمولم قسم په خدای چې تباه و برباد شي چل څه شویري زما خاوند ته څه غلط کار کړی چې ته په ګیله راغلی ما یو کیسټ وغږو دا وایي زما خاوند څه چل زه کړی دننه ومه ها تا ته وی بیل ویم زه درته ویم یو ستا خاوندو یو د دې خاوندو او یو د دې ډانګې هغه ترو نو دا خو مې پوه کړه چې دې راغلي څه له ویو راغلی وو ښه پایه و عزت مې دننه کړه کور ته وایي مېلمستیا باندې راغلي وو او رضاکو دي او خفګان او دغه نو بس بیا یې په شرمونو وشرمول داسې چل وکړه چې روره ته لاړ شه او چې کور ته راشي که نه نو زه بېدله بیا په آیا عزت باندې پوه کړم چې تاسو ورته څه لسئ نه څنګه وی پې کوي لکه ته ماته وایې تاسو دې مړه کوئ دنه ځان پوهې که که نه ګوره ستا خاوند او ستا خاوند دا پندر پایه باندې بره راختي ما خو نه اورېدلي او د دې پلار څه دی ستا پلار دی که نه دی جعفر یې ستا پلار دی قداړه یو هغه هم راغلی یو دی ورسره دا نیام وه وای امجان د دې شیطان دې ډېر روان دی اوس ما پلا خو ډیپټي د سار نه وتلی مور هغه خو ماته خولې کې غټه دانه راوځه ماته یې چې زه ډیپټۍ لسمه او چې وځي نو بیا بس په پوله او په دغه په پردو کورونو پسې انته ګرځي تللی څه تم نه تېرې ګولۍ ځان سره راوړې وه وړې راوړي بوتلې راوړي او نازکې له نور هم بلا شیزونه راوړي خو یو ټاپین د دوکانونه روړي وی خدای دا د دې پلار وای خدایا مې زما خو دا خوله چې کم د وښله چې ګوړه ته د غاڼې نه روڼه چرته راوړي ګوره. نازکې ته بس تو بنډلې روانې دي نو ترور یو خبره کوم کو آیا مې لاړه نو آیا به د نلم ډېر وره خبره کومه دا خور دې بیا مونږ ته را نه ولي ښه نو ما په دې راوستې وه چې ستاسو خاوندان پیمین شي ما خو په مېلمستیا راوستې وه هم په مېلمستیا راوسته خپلو کې صلاح کړې وه ځکه م راوسته دا اور هم راته کور کې بل زه راغلی ننوځه پردې هلک ته تا ګوري راګوري ځئ تاسو ننوځئ ما خو یې که سړي هغوی راشي که نه زه به یې په خپله پوه کړم او ګورې بې کوڅې له را نه شي ګورې زموږ سړي هم ګورې ډېر خراب دي دا سړي خو خراب دی خو ما ته پته دی چې ستاسو سړي خراب دي قسم په خدای چې پردی زنانه ته نشي تللی دا څه کې ویم ګېټ ته ګودارونه مه ورکوه په ګیله راغلې زموږ ستا ګیله واغسته ګیله داسې څوک کوي داسې څوک ګیله لیکله تاسو چې واغسته بې غیرته یو خور دې رالېږله دا څوک ګیله نو څوک کور ته د ردن نه کوو ځان سره د کټ کې کښېنوسه داسې کار وکړه وروره دا خور دې په وخت واده که سار به د زه خیر پټکي در په سر کې چې څو نظر کېدي چې چاله یې ورکړه ښه یاد ساتئ بس زه مو مونږ ترې نور شرموم را نه ولي صحیح ده دا ځه یاره صحیح خبره ده ما ویل د دوی سړي خراب دي خو چې ذات یې خراب وي که نه نو به ښځو هم خراب وي او د سړو هم خراب وي خدای هم تباه و برباد که پرېږدم خو همداسې نه یا مرسۍ د دې هلک دا خبره هم فرشتې ده خو د ما دا سړی د الله کور ته په خیر سره راوستی کړي که نه ده سره به دله زه راکاږم ده نه دله زه دا سره منه وباسمه مور زما خو په پلار باندې یقین نشي ځکه چې هغه تا سره ډېره مینه کوي ستا په یقین نشته خو د ما په پوره یقین دی او زما هغې ته وګوره هم به سره لا تللی دی د تا هغه ته خو به ګورم خو چې څنګه یې مې وي داسې یې جې وي که نه واخې زر تر زره د تعویض دا کار کوو چې زر لاړې شو اوس دا روټۍ خورم او وځمه سمه یو ستا به زه خو دې په خپل لاس باندې بوزم خارښتي بابا ته ته هلته مه بوزه هغه تعویضونه والا کار نه کوي ما ته پته ده چې تعویضونه کارونه کو که نه بیا ماله بله لارم راځي څه لاره لار داره زما مینه لیدلې ده خو زما نه پرته نه لیدلې چې راپورټ وکړم که نه او پولیسوالی بوځي او جیل کې واچي او یو دوه ګزارې وایي که نه په خپله به سم شي یا ګورې دا خبره ده بالکل ټیک وکړه مور پسې ټیک وکړه څه کې نور هم شرمېد خلک به چې ولې ښځو جیل ته کو خپل خاونو جیل ته کو او هغې ته دا پته نشته چې د هغې خاوندان څه کار کوي دا چې ستا خاوندو پته به راته لګېدلې خپه نه شو دا تاسو نه وران شوي دي منافقه خو راله تا تو خود چې قطار کې شوې په خیر آل بیبي الله دې خوشحاله کړه مرقوانه بچي وای
کینا ملا مې ماته شوه لوی مزل دی که نه ډېر مزل دی بیبي هم کم ځای رال چېرته تللی وې لږ داسې بېڅوکه ناسته وه یوازې حق حیرانه ښه لیوني دي د وطن نه چله راتلی هلته خو کورو ګاونډ دی ډک کورونه دي پټه به ناسته وې د خپلو خلکو سره لولنګره وه لولنګره های های سپریدونه د چا الو کړه چا کره لاړه دی دی باندې مې پوی کا تلي ومه نازکې کره خوړه مې ډېر ورڅه خفه شو د زړګي نه مې اوس نه وځي یوازې ناسته وه ښه مشغوله هم ورڅه څوک نه و دیوالونو ته یې کتل زه چې ور دننه شومه داسې وغوړېدمه بس دلته به اوسېدې که نه به هم خوشحال وه زړه به یې راباندې ډاډ و دلته څه له راتلي بیا زما څه کار دی زما خو ډک کور دی زاوزاد مې دی بچي مې دي زه اوس پردي کور کې څه کوې چاره کومه تاسو ته یې پرېږدم ښه بیبي نورو سره څوک تلو که نه یوازې تللی وې ولې زه به یوازې ګرځم زما خو بچي شته خپل زوی راڅه تللی او جعفر خان الله دې ښاد کړي جعفر خان راڅه تللی جعفر خان د سره تلو که نه هغه دوه نور هم تلو وه سر او خاوند مې یادو نه ما څه خو جعفر خان تللی و خو سیپور خان څه چې خدای ښه وکړي په لار تېرېدو هغه هم راستون شو او نادان هم وڅو مال راځئ دا خپل کور دی د دې پوښتنه کوئ دا ټول چلونه تا جوړ کړي دي بس ته مخکې او هغه د پسې دي څه چلونه مې جوړ کړي؟ دا چلونه تا ټول جوړ کړي دي که نه نازکه دلته مونږ کره څه رسیو ما سر ونه ګرځو بابا السلام علیکم لکه ولې تیز خطې خیر شه خفه کېږم ډېر دا یې عزت سړی والله چې تا ته ګورم د ګیرې نه دې رالایا راځي نو خبره خو دې ټیک ده خو چیرې څه شوي دي خو بچي دي دونه بې غیرته بچي راوړي دي که نه په ایماندارۍ چې دا نوم یې دله په شرمونو او شرمو ما ته خبره وکړه چای سړي ګوره یو جعفر یو جعفر یو یو نادانو یو سیپوره ښه یو دې ورسره هغه ښځه وه نه نو ولې جګړه مګړه سره کړې جګړه یې نه ده کړې نو کنځلې کړې دي یو جعفر یو د ښځه وه راله وی موږ په مېلمستیا راغلي وو نو سیپوره او نادان دوی ځان سره اندرپۍ راوړې وه او راښکاره کېدل زما کور ته نو ته وایې دی د سړیتوب کار کړی که نه یاره د سړیتوب کار خو یې نه یې کړی کم از کم لږ عقل پکار دی چې چا کور ته ورځي نو دروازه ته بول پکار دی او بیا خو دونه غیرتي خلک وی چې ګیرې له اوس درلمه نو زنانه یې راته رامخې ته کړلي نه ولې کور څوک نه نو وو که نه خو یم پټ شوي به و که نه هغوی بیا راوتی شي ستا بچي تا ته نه دي معلوم یو خبره ته کوم غواړم زنانه خو سوي نه دي که هسې یو خبره کوم ماما لکه تاسو خو قصبګر یې په دري قصبګر یې الحمدلله موږ قصب کوو په نری کوو او دوی خو وګوره د دویم دریم کولم دی چې دا قصب کوي د دیګونو دا خو د قصب دا نوم هم په شرمونو باندې تاسو وشرمو یاره داسې کار دی که نه زما قصب ته سپک مه ګوره ولې کو خان دی کو غریب دی زما په کوڅه کې به ناست دي اوري او ما ته به ضرورت وي هغه ټیک د هغه خلک قصبګرو ته ناست دي او ستا په کوڅه کې چې کم ناست دي که نه هغه ستا د دې بچو د غویمو د لاسه ستا کوڅې له راځي یاره ته نورې خبرې پرېږده په خبره مې پوه کړه هسې په بوسو کې اوبه بوځي او رابوځي ګوره بچي دې راغلي وو زما یا اغستې ده زه په کلي کې په شرمونو شرمولی یم کاکا ګوره زما خبره وره ایا اغستې نو څنګه ایا اغستې ما ته خو ووایه که نه راغلي وو زما کور ته په زور زبردستۍ راښکاره شي په دیوالونو به راښکاره کېدل څه کول نو چې څوک پردو زنانو ته په دیوالونو ورښکاره کېږي نو لکه دا یا اغستل ته دې ته نه وې دا خو کېدی نه شي یاره او ځکه چې اوس څنګه یاره یو سړی پردی کور ته ځي یا په تنپای ورښکاره کېږي تا په دا سر نشته یاره کاکا یو خفه کېږم ستاسو د خاندان کې یو کار دی چې ستاسو خاندان ته څوک په ګیلم راشي نو په ایمان تاسو تیری هغه ملامته نه ګوره د اوس سړی خو په دې که نه د اوسو خفه کېږم ځواني د اوس خو ځکه که نه چې دا ښکاره شو نو دا صبر پیشتو ما ومنلی و چې ته ځوان یې پوښتون یې سر دې پې ویشته بس ټیک ده کاکا چې ستا دا خبر ده د جرګې لاره م اختیارولی شم د تاڼه تحصیلم پولیسو له به خبره یوسم
ستا به پکې عیازي ګورې زما خو پایه یې سم نه نو خبره څه ده یاره خبره خو راته وکړه چې څه دی درته وایم یا مې ستا د بچو د لاسه تللې ده نو بس دا بلې د بچو نه اوس تپوس وکړي چې کور ته لاړ شي وی دقسې هغه راغلی وی څه چلم کړی نوره کیسه به ته هغه وکړي او زه به جرګه راولم ګوره زما خبره دې خبره ختمي که ګوره لکه ښځه خو ستا شته چې سترګه ورته ووایي ټیک شو خوراکې دې شته نه نو ولې وایي هغې ته څه ویلي شه ویم څه یې ورته ویلي دي او که څه یې ورته نه دي ویلي خو ویم شرمولی مې هم دا برې د بچو نه تپوس وکړي که نه چې څه چل شوی ښځه ټیک ته ده ته غم مه کوه خو ته داسې کوه چې لومبې دا راپورټ هم مه کوه ټیک شو جرګه مه راغونډوه ځکه د حیا عزت خبره ده 2 ورځې مهلت ته در کوم پوه یې که چې زما نه به دا 3 واړه معافي غواړي ټیک ده که ویې نه غوښته نو سوره به پکې راکوئ ګوره خوله سمه خوځوه د سورۍ دا خبره مه کوه چې زما نه تیغ سړی ولا بیا په پاکستان کې نشته خبره په خبره ختمېږي که غلطي پکې وي معافي به درنه غواړي بس چې معافي رانه وغواړي د ټول کلي مخکې شرمولم د ټول کلي مخکې به ما نه معافي غواړي ټیک ده که نه چې غلط کار یې کړي غلط انجام به وي اله نو څه کې تصویران مې درته ایستې وې ویډیو مې درته کړ نو اوس دا هم کېدی شي ته پرې هسې تورې لګوې هسې ټیک ده ځه به داسې کار دی زه پې تور لګوم زه به تاڼه تحصیل ته لاړ شم باقي خبره به هغوی زه به تپوس نه کوم زه مړه چټي په چټي یاره دې زامن زه په ایمان چې په شرمولو شرمولم اوس نه پوهېږم چې یاره دوی جینۍ نه غواړي څه څه وخت کاره کوې لکه ظالمانو لږ سوچ کوئ موږ که خپل هم تور سړی ناستې دي زما نوسۍ دي انګوریانې مې دي ښځه مې ده دا دا څنګه هلکان دي خدای پاکه نه پوهېږم چې دوی سره څه وکړم خو زه جعفریه او سیپوریا او ای نادانیه تا را به زه په مړی چاړه کې یم که نه چې تاسو دا حرکت کړی څنګه دی ولې ما شرموې په دې معاشره کې یو زما څه عزت دی څه پښتو مې د غیرت دی خو زه به چې ګور به صبر وکړه او بیبي هغه نور دوه خو د سره نه وو جعفر خان را ستلی و الله دې خات کی او سیپور خان چې دی نو په لاره تېرېدو هغه هم راستون شو نادانم وڅو ما ورته ویل دا ستاسو خپلوان دي دقسې تپوس لی راستنېږئ آغا د مونږ به هم داسې تپوس وکړی او که نه بس ته مخکې او هغه یې د پسې وي په پردو کورونو یې ګرځوه پردي کورونه په څه دي زمونږ خپله اینه ده زمونږ خپل ذات دی د هغوی دلته څوک دي زمونږ په ډاډ راغلي چې کډه راوړې ده ستا په ډاډ راغلي دي د ما د خاون او د ما د لیور په ډاډ نه دي راغلي چې مونږ د په کور کې انجرینجه جوړه کایه ته به کرزه که نه زموږ سړي به کرسله بوځي بدنامو ښځو زما بچي به ګورې نه بدناموئ اخوره له تپوس یې وکړو ویل کو د څه ضرورت دی الله دې لاس نه تشئ جعفر خان وله ګوړه ما وړې وه ما وله لږ جوار وړه وې وړه او د بوتانو کاټنې وله راغېستې و داسې دروند روان و زه ورته داسې حیرانه بس دغې پالستوب ته حیراني که دغې چینې به ته کوه کور کې بله چیني دي نه خو چې بل کاره یوسي په منډو منډو باندې پورې پیټې دی خالی کړ د جوار وړو هغه ته وړي دي چړیان خو تاسو یې تاسو له اوسه پورې د کوره څه راله مور د له څه راولېږلې یوه چیلۍ درته یاده کړې وه ویل دا به زه در کوم هغه داسې غیبه شوه لکه پیریان چې غیب شي تاسو له خو څوک څه نه درکوي خاوندان خلک څه کوي مونږ مور پلار را باندې پړه نه دي بس ته خاوندان یې راله راکړله او زما مور ته چیلې ورکوله خو هغه یخنۍ وله پالچ پراله په چیلې باندې نو مړه شوه خو هغه زما د مور په نوم باندې وه خدای دې په دې پالج راولي ګډمنۍ نه منو دا څه ته ناسته ده چې دلته ډکېږي تشېږي یوه چیلۍ وه بیا ترې راوستی وه ای به دلته دې په پالج مړه وي بیبي نورو خبرې پرېږده سپا سپا راته ووایه لکه ستا اراده څه ده عثمان په ګیله باندې راغلو مونږ ته یې هر څه ووایي څه اراده مې ده ولې څه اراده مې ده زه به ورڅه باندې زما خپلوان نه دي زما بچي به نه ورځي زما خپله اینه نه ده خو دا خوله دې یم خواښې ما ته رامخکه خبرې ډېرې سر یو دا خبره مې په دې کلاه غوږونو واوره یم که په ما باندې خاوند بن راوسته که نه نو بیا به نه تم په دې کور کې ژوندنو کې په دې بوډا باندې د طلاق وم او بله ښځه به د باندې راولي الله شابس چې دې لاسونو ته وګوره دې شکل ته وګوره تېږنې سړی راڅه لګیا دی یا بچي سیپور خان اوس هم ښایسته ده یم د نازک نه په شلو څه باندې ښایسته ده خو زما پلار ته یې ته مخته کې نازکه کنده هغه خو په سلو رګو کې هم نه وه نازکه خو نازکه ده د نومه پورې نازکه ده تاسو خو سړي ښکارئ زه در باندې بدې ښکاري نازکه په ماسک کې نازکه ده ما دې کاږي بیا سوګو چې دا نازکه ده الو
Ora, caro!